السلام علیکم ګران دوستانو په دې هیله چې ټول ګران ملګري براته روغ او جوړ اوسئ. ګران ملګرو زه ستاسو ورور مصطفی نوري ستاسو په رانچه باندې حاضر شوی یم. د نن ورځې موضوع ده څنګه کولی شو بغیر له انجکتور او کستروم څخه فری انټرنیټ بغیر له فایل څخه وکاروو. ډېره ښه جالبه او ډېره خوندوره طریقه ده. په دې هیله چې طریقه تر پای پورې وګورئ. مخکې له دې چې تاسو ته طریقه شروع کړم زموږ یو هیله له تاسو څخه لرو که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست تاسو به لومړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ، شین بټن به وکړئ. دا هم چې کله وکړل هلته به د څنګ سره دا د بښنې سره د څنګ سره دا د ګیل یا د زنګ علامه راشي دا به هم وکړئ. دا هم چې کله وکړله نو بیا به زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در رسیږي. نو ستاسو سبسکرایب موږ ته زیاته ګټه رسوي. ستاسو سبسکرایب موږ ته حوصله راکوي تر څو وکولی شو همیشه تاسو ته ښکلې ښکلې ویډیوګانې چمتو کړو. راځو د ویډیو پر لور. لومړی به راشو پل سټور ته. پل سټور به راخلاص کړو. پل سټور هم چې کله راخلاص کړل دلته په سرچ کې ورکړو SKVPN SKYVPN. دا هم چې کله ورسرچ کړل اتومات ما ورسرچ کړه خپله صفحه کې هم داسې درته راځي. دا ما اوس انسټال کړی دلته ما ته اوپن راځي. تاسو ته چې راولي تاسو ته دلته راځي انسټال به راشي. ګوره دو ته وګورئ څومره 15 میلیونو یعنې 15 میلیونو پلس دومره هغه معنا ورکړي چې یعنې 15 میلیونو څخه تر 6 میلیونو کسانو را ډاونلوډ کړی ده. نو 6 میلیونه نه دي پوره. دا چې را ډاونلوډ کړه را به شم دا وی پی ان به راخلاص کړو. دا هم چې کله راخلاص کړله صبر راخلاص شي. دا چې راخلاص کړي په دغه شکل به وي. دا علامه راځي وینې وایي چې سټارټ یور 7 day for یعنې د 7 ورځو لپاره فری. ښه دا موږ نه وکې کوو. دغه بیخته چې ده نو ټانکس دغه به وکې کړو چې نه مننه. دا هم چې وکې کړله کله نو دلته زما اوس 2 سیم کې MB ده دو په خاطر چې ما ته یو ځلې 25 MB راکړي تر څو یې بیا زه کولی شي څنګه کولی شي چې MB واخله. اول به MB اخیستل لپاره د مینو ته راشي. مینو ته چې کله راغلو دلته دومره شی راخلاصېږي. نو دلته به راځو دغلته انوایټ فرینډس یعنې د ملګرو لپاره چې انوایټ کېږي دا به وکې کړو. دلته هم چې وکې کړله نو موږ ته دلته به دا وکې کړو. دا صفحه راخلاصه شوله. دا صفحه راخلاصه شوله. اوس دغه وینه دا به وکې کړو. دا هم چې کله وکې کړله دلته د ملګرو لپاره بیا هغې کېږي انوایټ کېږي لینګ یې ملګرو ته لیږي. هر ملګری چې را ډاونلوډ کړي موږ ته 25 MB راکړي. دلته به هم ټلګرام چې کله وکې کړله دا باید 5 نفر لپاره ولېږي 5 څخه کم ورته نه. زه دلته لیږم مثال صبر 5 ملګري دغو ته ما مخکې هم لیږله 1 2 3 4 5 6 7 ته ورولېږم. دا مسیج مې دوی ته ورولېږله. نو په دې باندې ما ته بیا راکوي دوی 25 MB چې ښه کار یې ښه ده سرعت یې ښه ده مګر بیا هم انجکتور ورته نه شي کېدلی. انجکتور څخه ضعیفه ده. نو دغه ده ما ته دغه علامه دغلته راغلله ده. دا به زه وکې کړم. دا هم چې کله وکې کړله دلته موږ صبر وکړو چې تر څو ثانیې پوره شي. دا ګیټ وکې کوم. دا هم چې کله دا ویډیو اعلان لرې شوله. صبر MB ولې رانغله زما په نظر زما د سیم ختمه شوله. نو دلته موږ ته 25 MB راکوي په دو ځای کې. نو هغه MB چې کله MB موږ ته راکړه بیا کولی شي چې دا کنیکټ کړو MB څخه ګټه واخلو. د ورځې کولی شو له تقریبا له 25 څخه تر 4 GB 5 GB انټرنیټ لاسته راوړو. طریقه واقعي ده. دلته ټول خلک کار ترې اخلي. زیات شمېر ملګري له دې څخه کار اخلي. نو ګران
ملګرو که طریقه مو خوښه شوې وي تاسو زموږ چینل بیا هم درته وایم که زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل به سبسکرایب کړئ او همداسې که زموږ فیسبوک صفحه مو هم نه وي لایک کړې فیسبوک سرچ کې ورکړئ پښتو ټي وي فیسبوک صفحه هم در سره لایک کړئ نو تر بلې ویډیو په پا خدای سپارم ښه وخت درته غواړم د خدای په امان و ملا یو